د قیامت وعده دې لنډه را تکوي خوا زه له دې فریب ډېر دور او دراز یم خو وزر مې د مجاز دې پرې یارېږم ګنې عرش مې یو قدم هغه پرواز یم او چې دې مینې کړم غریب د هند سلطان وم زار له تا نه زه حمزه غریب نواز یم د حمزه بابا په دې شعرونو باندې ډېره محترمه اسمه اخلاص ته مو خواست کومه چې راشي د خپلو ملګرو شکریا هم ادا کړي او خپل کلام هم تاسو ته رسوي ستاسو د ټول استقبال کې اسمه اخلاص ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته شکریا د جندول چې څومره مشران دي څومره ځوانان دي انتظامیه ده د ټولو حد نه زیات مشکوره یم زه په دویم ځل دې حال ته رالم په دې وجه باندې چې چونکې ستاسو هغه مینه ستاسو هغه عزت هغه ما وکتو زه په هغې مجبوره شوم ځکه ما د کتاب مخوندنه وندن کوم ټیک دی تاسو زما اواز نه ګورئ چونکې اواز دومره ډېرو خبرو اواز لږ کمزوری کړی دی نو که تاسو شور نه کوئ چې زما اواز تر تاسو ضرور رسي زه د کتاب نه مخکې چې دا حال دلته چا بوک کړی وي چا را جوړ کړی د ریاض احمد ډېره زیات شکریا ادا کوم ځکه چې دا هر څه د دوی په وجه باندې وشو د دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم او ستاسو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم یو ځل بیا د انتظامیې هم شکریا ادا کوم دلته چې څومره مشران راغلي دي باچا زاده حیران صاحب دی اقبال صاحب دی منصور لالا دی او دې نه علاوه دا کتاب چې چا چاپ کړی دی شهباز لالا د هغوی هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم او څومره چې ملګري راغلي دي د ټولو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ مهرباني Vishwan